قدرمنو حاج صاحبانو حج په دوو شیانو باندې خرابېږي، یو ګناهونه دي او بل په حج کې غټ غټ کارونه پرېښودل دي. ګناهونه څه رقم؟ لکه دروغ ویل، کنځاوې کول، بد رد ویل، غوسې کول، جنګ و جدال کول، په دې شیانو باندې حج خرابېږي. ډېر زیات احتیاط وکړئ چې په حج کې تاسو کنځاوې ونه کوئ، بد رد ونه وایو او چا سره جنګ ونه کوئ. زموږ یو استاد سبحان الله ویلې که نه، وایي الله جل جلاله ته پته وه، هغه پوهېده چې حتما به په حج کې داسې زمینه برابرېږي چې سړی جنګ وکړي. د دې په خاطر د اولې ورځې نه اعلان کړی چې فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. څوک چې په حج کې هغه به جنګ نه کوي، جنګ و جدال به نه کوي او ګناهونه به نه کوي. کله چې ته د احرام په حالت کې خپلې ښځې ته به نه نږدې کېږي، دغه کارونه دوستانو حج خرابوي. دویم نمبر غټ کارونه چې په هغه باندې حج خرابېږي هغه دا دي چې ته په حج کې فرض شیونه هغه ونه کړې. حج کې 3 شیان فرض دي. یو احرام تړل دي، احرام به خامخا ته تړې. دویم هغه د میدان د عرفات په میدان باندې ودرېدل دي. او دریم نمبر هغه فرضي طواف کول دي، کوم چې د غټ اختر په اوله ورځ باندې کېږي. دغه 3 شیان دا په حج کې فرض دي. که چېرته دا یو شی هم له تا نه پاتې شي بس حج دې نه صحیح کېږي. د دې په خاطر باندې ډېر زیات کوشش وکړئ چې انشاءالله دا 3 شیان په حج کې در نه پاتې نه شي. او هغه اولنۍ خبره کومه چې د ګناهونو خبره وه، ډېر زیات احتیاط وکړئ، ډېر زیات احتیاط وکړئ چې الله دې نه کړي داسې نه شي چې سره له دومره کوششونو ستاسو حج بیا هم برباد شي. حج دا په هغه وخت کې د انسان ټول ګناهونه په دې باندې معاف کیږي او انسان داسې کیږي لکه نوی چې له خپلې مور نه پیدا شوی وي. دا په هغه وخت کې چې څوک حج وکړي او بیا ګناهونه ورسره ونه کړي. صرف فقط په حج باندې کار نه کیږي، حج کې به تل مکمل له ټولو ګناهونو نه ځان ساتي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای من حج هذا البیت، څوک چې د دې کعبې شریفې په څنګ کې حج وکړي او بیا د دې حج تر څنګه ګناهونه ونه کړي، صحیح شوه، بد رد ونه وایي، له ګناهونو نه ځان وساتي، نو الله جل جلاله به دی په داسې یو حالت کې را واپس کړي لکه نه وایي چې له خپلې مور نه پیدا شوی وي. یعنې هیڅ ګناه به د ده په غاړه نه وي پاتې. سبحان الله په دې حج کې ډېر داسې حالات برابرېږي چې ته باید شخړه وکړې، یو څوک باید له ګریوانه را ونیسې، یو چا سره باید جنګ وکړي، خو ته نه 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 نه. ولې باید ای قدرمنه حاجي د یوې غوسې په وجه باندې د لږ وخت د شخړې په خاطر باندې د هر څه ته په سین باندې ویسې، د هر څه ته په اوبو باندې ویسې، داسې باید ته ونه کړي. خیر د دې لږ وخت لپاره صبر وکړه، د لږ وخت لپاره حوصله وکړه. چا سره حساب و کتاب مه کوه، چا سره جنجال مه کوه، چا سره شخړه مه کوه، د دې لپاره چې الله جل جلاله دې دا حج په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. په اذان اکیډمي کې شپه ورځ استادان ناست دي چې ستاسې اولاد ته قرآن ورزده کړي او دین ورزده کړي. که تاسو غواړئ چې ستاسې اولاد روښانه آینده ولري، همدا اوس په اذان اکیډمي کې ثبت نام وکړئ.